پښتو زمونږ شان دی مونږ پښتانه یو پر وطن مزل قربان دی مونږ یو د خیبر زلمې پښتو زمونږ شان دی مونږ پښتانه یو پر وطن مزل قربان دی د جشن آزادۍ په لړ کې په عمر پبلک سکول نصرت زی شب قدر کې د خیر ښېګړې تنظیم امید ویلفر ارګنایزیشن لخوا د قلم کورنۍ دواوه سیمه شوقدر د سوري لاندې یوه درنه مشاعره وشوه. په دې موقع د عوامي نیشنل پارټۍ د MC2 تحصیل کونسلر میا معراج، د تحریک انصاف د MC3 تحصیل کونسلر ملک حیدرعلي او د سحر ادبي ټولنې صدر سحر کتوزی مشران ملمانه وو. په مشاعره کې شهریار داغ د اعزازي ملما او د نصرت زو کلي ملک ناموس خان د کوربه په حیث ګډون وکړو. د مشاعرې پیل د سکول ماشومانو د ملي نغمې نه وکړو. د سټیج چارې د قلم کورنۍ دواوه سیمه شوقدر مشر سکتر او د انجمن ترقی پسند مصنفین ضلع 400 نائب صدر نصر من الله عاصم ترسره کړي. د نننۍ غونډې د صدارت دعوه د قلم کورنۍ د صدر د انجمن ترقی پسند مصنفین 400 صدر د ریډیو دلبر او ریډیو پاکستان نمائنده او ممتاز صحافی حیات اقبال حیات صاحب کئی. खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, मोहब्बत अमन और आमान का पैगाम. पाकिस्तान 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 पाकिस्तान. په مشاعره کې غندل خان غندل، آزاد خان آزاد، سیلاب همدرد، افتخار فخر، جمال نادان، خالد نصرتزی، سخید الله سخی، شیر خطاب خطاب، نصر من الله عاصم، فضل ستار اشرس، اورنگزیب اورنگ، سحر کتوزی، ثناء الله حیران، شفیع الرحمن شفیع، دانش مراد ذهین، ایوب نصرتزی او نورو د قلم خاوندانو په خپلو تخلیقي پنپارو کې د ازادۍ په اهمیت رڼا واچوله. دغه شنې جنډې چې په هر ځای کې لګېدلې دي او دا د ازادۍ نښې په ملک کې ځلېدلې دي. مال نه مې ګیا وکړه، بیا مې وبخور وکړو، رور چې مې ګني کرل ما مو ورسره کار وکړو او سار له ګاونډي ته غاړه ایښې د قلبې مې ده. هغه وخت رانه دا ژبه غوټه کټ کړې چې ظالم به ظلم کړي، زه به ګونګې یم. څومره هوښیار وم د قصده مې تندې ووهو، حاجت مې نه و بې حاجته مې تندې ووهو. ربه له تا نه نور څه نه غواړم، یو بوټي یو دی پښتانه غواړم. لښکر یې نه ملګرو څو د شمار سړي کتار دي، خو زما د اودتان له صدکار سړي پکار دي. ګوتې نه نیسم بل چاته، دا سړی زما د کور دی، سوداګر زما د وینې ملګرو زما رور دی. د PTI د MC3 تحصیل کونسلر ملک حیدرعلي په خپل خطاب کې د شب قدر د لیکوالو کار او زیار وستایلو او د جشن آزادۍ په ارزښت یې رڼا واچوله. د امید ویلفیر ارګنایزیشن ته مبارکباد پېښ کوم چې تقریبا کال به دوی نه کېږي چې دوی یو ارګنایزیشن شروع کړی دی او د هغې نه علاوه چې کوم دی مختلف پروګرامونه کوي. وطن ډېر خوږ شیز دی. کله چې نبي علیه السلام د مکې نه هجرت کو او وی چې یاره وطنه ډېر راته ګران یې، زړه مې نه غواړي چې دا پرېږدمه، خو د الله تعالی حکم دی ځکه مدینې ته هجرت کو. د عوامي نیشنل پارټۍ د MC2 تحصیل کونسلر میا معراج په خپل خطاب کې دا حقیقت په ګوته کړو چې شاعران ادیبان د یو قوم قامي اساسه وي او د نصرت زو د امید ویلفر ارګنایزیشن هلې ځلې یې وستایل. یقینا که دا ځل موږ وګورو نو دا 14 اګست په شب قدر تحصیل کې په یو بېل ډول باندې منو شو. یقینا دا ټول زمونږ د مرګرو او د عوامو د ملک سره د مینې یو عقیدې یو دغه پېښ دی. د دې نه علاوه اوس حیات صاحب سره همدلته کې خبرې وشولې چې کومه زمونږ د شاعران وروڼه دي، دا یقینا زمونږ د معاشرې سرمایه ده. دا زمونږ په یو شکل کې تاریخ لیکونکي دي که دې ته وګورو. زما په خیال کې خو دا زمونږ د ښو لیډرانو نه ښه سیاستدانان هم دي چې کله په یو قام باندې سخت وخت راغلی دی نو هغه که د انقلاب شکل کې جوړ شوي دي او یو ملک ازادي حاصله کړي، یو قوم که هر څه شوي، په هغې کې د شاعرانو ډېر لوی کردار دی. د دې نه علاوه د حیات صاحب ته څنګه پته ده موږ د دې دپاره د یو خپل بجټ او فنډ داسې یو طریقه کار هم رانیولی و. انشاءالله امید لرو چې هغه هم زموږ مشران موږ سره په هغې کې مرسته کوي. په دې درنه مشاعره کې د امید ویلفر ارګنایزیشن د صدر جواد شاه، نائب صدر تذکیر، آفس سکتر مصطفی، فاونډر شیراز باچا او نورو عهدیدارو ابوبکر، خالد خان، کاشف، احمد خان او امتیاز خان نه علاوه د سکول زده کوونکو، ټیچرانو، د کلي سپین روبو او د علاقې خلقو په ګڼ تعداد کې برخه واغسته. حیات اقبال حیات، دلبر نیوز، شب قدر.
خیرنو سترګو دې وطن ته وګوري سترګې په دې وباسو چې دې چمن ته وګوري په یوه چغه لړزېدلی ټول جهان دی مونږ پښتانه یو په وطن